الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو مستمعینو مستمعاتو او د پیغام ټي وي او قنات مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس موضوع ده المعاصي واقسامها، گناهونه او د هغې ډولونه او اقسام. دا گناهونه په خپل ذات کې ناروا دی، حرام دی، او د دې نه الله سبحانه وتعالی مونږ منع کړي. دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې د دې نه مونږ او تاسو یېرولي یو. او دا ګناهونه یو قسم نه دي، ځینې داسې ګناهونه دي چې هغه د شرک په درجه کې دي، ځینې داسې ګناهونه دي چې هغه د فسق و فجور و معاصی و کبایرو په درجه کې دي. نو د دې وجې نه مؤمن مسلمان هغه کوشش او هاند دا وي چې د ګناهونو نه ځان بچ کړي او ګناهونو نه ځان لرې وساتي. قرآن کریم احادیث نبویه کې د ګناهونو نه الله سبحانه وتعالی منع کړي او فرمایلی دي چې ځانونه ګناهونو نه بچ کړي. ځکه دغه ګناهونه رفته رفته سړی کفر ته پرې رسي، دغه ګناهونه رفته رفته سړی د جهنم مستحق ګرځي. ځکه سلف صالحینو نه یو قول دی منقول، هغه وایي چې المعاصي برید الکفر، دا ګناهونه دا ډاکخانه ده د کفر. یو سړی ګناه کوي یکی بادیګري هره ورځ رفته رفته ایسته په دې باندې کافر شي او کفر ته ورسي. کله یو سړی ګناهونه کوي واړه واړه، هغه باندې اصرار شروع کړي، هغه واړه واړه ګناهونه هغه کبیره ځینې جوړه شي. نو دې وجې نه د ګناهونو په باره کې علماء کرام کتابونه لیکلي، سلف و صالحینو. امام ذهبي رحمه الله یو کتاب دی د دقه کبائرو ګناهونو باندې لیکلی، کتاب الکبائر، لوی ګناهونه. څه د پاسه 100 ګناهونه ذکر کړي، د شرک نه شروع چې دام یو لویه ګناه ده، سحر دام لویه ګناه ده، ظلم دام لویه ګناه ده، سود دام لویه ګناه ده،
د یتیم مال خوړل دا هم لویه ګناه ده، تهمت افترا تړل دا هم لویه ګناه ده. داسې شمیرلي دي او بیا یې په هغې باندې آیات، احادیث، اقوال د سلف، ښایسته کتاب دی، هغه باید مسلمان مؤمنان وګوري. دارنګه ابن حجر رحمه الله د هغه هم کتاب دی په نامه د الزواجر. نورو ډېرو علماو په دې باب کتابونه لیکلي او بیا یې دغه ګناهونه تقسیم کړي دوه قسمونو ته. یو هغه ګناهونه دي چې هغه کبایر، لویه ګناه، لوی ګناهونه. یو هغه ګناهونه دي چې هغه الصغائر، وړوکي ګناهونه. کله چانه لویه ګناه وشي، کله چانه وړوکي ګناه وشي. بیا د لویو ګناهونو تعریف او پیژندګلوی هغه دا دی چې لویه ګناه هغه ګناه ده چې په هغې باندې قرآن کریم کې وعید راغلی، حد پې ذکر شوي او په هغې باندې زجر او رټنه او زورنه هغه پې راغلي، ایکشن په هغې باندې موجود دی. نو دې وجې نه دې ته وایي غټ ګناهونه، دې ته وایي کبائر ګناهونه. ځکه مسلمان مؤمن هغه چې کله د الله بندګي کوي نو په دې بندګۍ باندې دغه ایمان قوي کیږي، ایمان یې زیاتیږي. دا د اهل سنه والجماعه د سلف صالحینو عقیده ده، مسلک دی چې الایمان یزید بالطاعه، ایمان په بندګۍ د الله سوا کیږي، زیاتیږي، قوي کیږي. او ایمان هغه نقصان کوي او کمیږي، ضعیفیږي، مخدوشه کیږي بالمعصیه، په ګناه سره. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، من اذنب، چا چې یو ګناه وکړه، اذا اذنب العبد، چې کله یو بنده ګناه وکړه، نو نکت فی قلبه نکتة سودا، د هغه په زړه کې یو تور داغ ولګي، یو تور داغ د ګناه د وجې. نو که چېرته دی د دې ګناه نه لاس په سر شي، فإن تاب واستغفر، دی توبه وباسي، نادم شي، پښیمانه شي، استغفار وغواړي، الله ته رجوع وکړي، پښیمانه شي دا مې بد وکړه، ناروا مې وکړه، نو په دې وخت کې سقل قلبه، دا زړه یې پاک شي، صفا شي. وإن اعاد، او که چیرې بیا راوګرځېده ګناه ته یو ځل بیا، نو په دې وخت کې بله نکته ولګېږي، نکت فیه نکتة اخرى، دا داغ یې سوا شي او داغ یې هغه ډېر شي. نو په دې وخت کې حدیث کې راځي تر دې پورې چې د ده دا زړه هغه دا داغونه یې راګیري کېږي. همدا وجه ده چې الله وایي سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کړې، کلا بل ران علی قلوبهم، بلکې داسې نه ده چې دوی ګمان کوي. په دې وخت کې د دوی دا زړونه زنګ ونیسي، او چې کله زړه زنګ ونیسي سبب ما کانوا یکسبون، چې دوی هغه ګناهونه په دنیا کې کړي. د دې وجې نه په ګناهونو سره د اسلام د ایمان هغه قوت ختمیږي، طاقت ختمیږي، نورانیت ختمیږي، او هغه ایمان مخدوش شي، هغه ایمان خچن شي، هغه ایمان هغه په ښکتوالی او پټیټېدو شي د دې ګناهونو د وجې. نو ځکه علماء کرام هغه مثال ورکوي چې المعاصي برید الکفر کما ان الحما برید الموت. لکه کړه یو سړی تبې نیولې، تبه وي بدن کې، دا تبه سیوا شي، سر ته یې وخېږي، بالاخره د اقه د تبې د وجې دی وفات شي. او کله یو سړی ګناه کوي، یکې بادیګرې، نن ګناه، بله ګناه، بله ګناه، بله ګناه، ایسته کفر ته ورسي او دی په ځان باندې خبر نه وي. د دې وجې نه فضیل ابن عیاض
لوی عالم مجاهد زاهد هغه وایي چې انی لآسی الله وایي کله چې زه د الله نافرماني وکړم فاعرف ذلك في خلقي دابتي وخادمي وامرأتي وفأر بیتی نو زه د هغې اثرات په خپله بیبي کې وګورم په خپله کور کې په غوا کې چې ما یو غوا ساتلې وي په هغه کې ګورم پی ته نه ودرېږي الله اکبر تر دې چې په دې کور کې په څارویو کې وګورم او په دې کور کې په هغه مږو کې وګورم نو ګک چې ورته وایي او کله چې یو سړی ګناهونو ته کار وي د ګناهونو په ډنډ کې لام وي نو د هغه به څه حال وي د دې وجې نه قدرمنو د سلفو صالحینو ناشنا واقعات دي په دې باب چې ګناهونو باندې ډېر آثار مرتبي رب هغه خفه کېږي د رب د قهر او د غضب د اسبابونه یو سبب هغه ګناه ده د دې وجې نه و یو ځل یو کس و دی را روان و نو په لاره کې ماشومان صبیان وایي دې ماشومانو چې کله دغه کس ولیده حبیب العجمي ورته ویلي نو په دې وخت کې د ماشومانو خپلو کې سره غږ وکړه چې جاء آکل الربا راغی آغا سودخور وایي کله چې ما دا غږ واورېد خپله وایي فنکس رأسه سر یې ښکته که تیر شو وایي ما په دې وخت کې وویل چې یا ربي اکتشف سری زما خو راز افشا سو او راز مې داسې افشا سو الی الصبیان دې ماشومانو ته هلکانو ته دویم په ما پوه شو بیا ایسته الله ته توبه وباس او ایسته دې سود نه لاس په سر شو پرېښوسته بیا دی خپله وایي چې یو ځل بیا زه راتېرېدمه او دغسې ماشومان هغه ناستو لوبې کولې وایي کله چې زه تېر شوم په دې تېرېدو ټیم کې نارسیده آواز وکړه ماشومانو خپلو کې چې اسکتو قد جاء حبیب العابد الزاهد غلی شئ چې کس راغی هغه حبیب استاد هغه کس چې هغه عابد دی زاهد دی د هغې علامې پې ښکاري چوپ شئ حبیب العجمی رحمه الله وایي په دې وخت کې ما وژړل بکه نو واقعي چې کله ګناهونه سیوا شي ګناهونه زیات شي د هغې آثار دې په تندي کې ښکاري په خبرو کې دې ښکاري په رنګ کې دې ښکاري په تصرفاتو او په دې پوره بدن کې دې ښکاري دا د دې ګناهونو په وجه د دې وجې نه قدرمنو د ګناهونو دومره اثرات دي چې په دې باندې علامه ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب کې الداء والدواء چې دا ډېر یو ښایسته کتاب دی هغه کتل پکار دی په هغه کې ناشنا واقعي هغه ذکر کړي کله دغه افکار ګناه کوي سوچ گناہ کوي ارادی گناہ کوي او قدمونه گناہ کوي لاسونه گناہ کوي د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العینان تزنیان دا سترګې هم زنا کوي دا لاسونه هم زنا کوي دا خپې هم زنا کوي د سترګو زنا څه ده النظر نامحرمه زنانو ته کتل د لاسونو زنا څه ده نامحرمه زنانو ته لاس ورکول خاص کر زمونږ په پښتنو کې زنانو سره لوغبړل کوي ستړي مشي کوي ماما لور ده د تره لور ده د کاکا لور ده د عمه د خاله لور ده
په دې اخترونو کې مناسباتو کې په لاس تپوسونه کوي پوښتنې کوي دا ناروا ده دا حرام ده ورونو دې دې وجې نه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قسم مې دي په الله باندې ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قط د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس چرې د پردو زنانو سره لګېدلی نه دی چې د الله نبي و معصوم هغه پیغمبر چې د هغه ټول ګناهونه هغه ته معاف و مخکیني وروستني هغه زنانو ته لاس نه ده ورکړی نو ته څنګه ورکړې باسې داسې زنانه وي دي نارینه دي چې پردیو ښځو سره لاس ورکوي خبرې کوي مجلس کوي او بیا پکې بعضې نادانه جاهله چې ورته وایي ولې وایي ما دې ته دین په دنیا خور ویلي او سړی به وایي ما دین په دنیا ده ته ورور ویلي سړی وایي خور مې ویلي او ښځه وایي ما دې له ورور ویلي او کله چې تپوس وکړي پوښتنه وکړي نکاح دې ورسره کېږي بیا به چوپ شي ورونو الله سبحانه وتعالی د داسې ناوړه او د داسې کارونو نه موږ منع کړي یو نو ځکه الله سبحانه وتعالی چې څومره قومونه یې رانیولي او څومره عذابونه پرې راغلي دي په سبب د دې ګناهونو نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي د سورة عنکبوت 40 نمبر آیت دی فکلا اخذنا بذنبه هر یو ما په دې ګناهونو رانیولی د ګناهونو په وجه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا کله مې د دې ګناهونو په وجه په دې خلکو قومونو امتونو باندې بادونه رالیږلي داسې هواګانې رالیږلي تباه کن ومنهم من اخذته الصیحة او ځینې د دې ګناهونو په وجه باندې په چغو باندې الله هلاک کړي تباه کړي دي ومنهم من خسفنا به الارض او ځینې د دې امتونو او د خلکو نه الله وایي ما په ځمکه کې ځمکه هغه پرې راپرېښېده په ځمکه کې دننه مې دننه یوستي ومنهم من اغرقنا او بعض ما د دې امتونو د خلکو نه په دریاونو کې تباه کړي دننه کړي وما كان الله ليظلمهم الله سبحانه وتعالى چیرې په چا ظلم نه کوي ان الله ليس بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى چیرې په چا ظلم نه کوي هغه عادل دی د عدل خاوند دی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن خپل بندگان په خپل ځانونو باندې ظلم کوي چې دقه ګناهونه دي دقه بې ځایه تصرفات دي د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په سورة النور کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اے مؤمنانو توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبه وباسئ الله ته ټول اے مؤمنان اول الله امر کوي توبه وباسئ چا ویل ګناهګار به وباسي یا فساق و فجار به وباسي نه ايها المؤمنون تا ته وایم اے مؤمنان وایي ته توبه وباسه الله د دې وجې نه مؤمن نه ګناه کېږي مؤمن نه ګناهونه هغه صادرېږي ځینې کبایر او ځینې صغایر بیا نتیجه یې دا وي چې الله سبحانه وتعالی هغه په دنیا کې سزا ورکوي په دنیا کې او د آخرت سزا خو لا بېله بیا تحت مشیت الله الله سبحانه وتعالی که وغواړي یغفرو هغه له به بښنه وکړي او که وغواړي یعذبو هغه له به عذاب ورکړي د دې وجې نه دا ګناهونه دا د انسان په بدن باندې اثر کوي د انسان په دماغ باندې اثر کوي
د انسان په دې رزق او اولادو آمدنۍ باندې اثر کوي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی بیا د ډېرو خیرونو نه یې محروموي. په یو حدیث کې راځي کله یو بنده یحرم من الرزق، د رزق نه محروم شي، د رزق د وسعت نه محروم شي په سبب د یو ګناه چې هغې سته دا ګناه کړي. کله چې یو سړی شرک کوي، کفر کوي، ظلم کوي، غیبت کوي او بد اخلاقی کوي، زنا کوي، فحشا کوي، د هغه به څه حال وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټول ګناهونه موږ له معاف کړي. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له